اشرف غني له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي ترڅو طالبان په رسمیت وپیژني او د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته له کنګل حالات څخه وباسي. هغه همدارنګه ویلي دي چې شرم کوي چې غلام محمد اسحاقزی په ملګرو ملتونو کې د په نمایندګۍ وینا کوي په داسې حال کې چې هیڅ ولسي ملاتړ ورسره نشته. په خبرپاڼه کې راغلي دي دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ پخواني کابینه په افغانستان کې 100 واک هم نه لري او لا هم په نړۍ کې د ځینو هیوادونو پخواني سفیران او استازي د خپلو موخو او په هیواد کې د نوي بحران د رامنځته کولو لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته یې رابلي چې په دې ډول د هیڅ قانون له مخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولی. غلام محمد اسحاقزی نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لرې شي باید د اوسني حکومت سره تعامل وکړي، د دوی سره مرستې وکړي، د افغان ولس کنګل شوي بودیجه ورکړي او په رسمیت یې وپیژني. نړیوال باید درک کړي که سوکاله او امن افغانستان غواړي نو دوی دې د دوستۍ لاس ورکړي، په دښمنۍ کې تر خپل اغېز لاندې نشي راوستلی لکه څرنګه چې په تېرو 20 کلونو کې ورته تجربه شوه. کېدای شي زما د نظریاتو سره زما ځینې دوستان موافق نه وي، خو تاسو ته معلوم ده چې زه سپینې خبرې کوم. نن چې ښاغلی اسحاقزي زما په نمایندګۍ یا د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي زه واقعا د شرم احساس کوم.